کې ملاويږي حضرتونه په دکان کې ملاويږي نظیر په شیشو کې راځوړاندې مسلکونه په دکان کې ملاويږي محبت نه جی دغه لګ نایاب دی محبت نه جی دغه لګ نایاب دی نفرتونه په دکان کې ملاويږي او کتابونه د فوټپات په سینه بوج دي پیزارونه په دکان کې ملاويږي اسمتونه د روپې شل اسمتونه د روپې شل خایستونه په دکان کې ملاويږي ګلابونه د ګلاب څوک ته پوښتنه ګلدانونه په دکان کې ملاويږي یا مولانا جیسے جو پیار ساتھ تیران منظور یا کمنی مدنی مانا ری شکریہ ادا کوم او خاص کر د جماعت اسلامي د قیادت ډیر شکریہ ادا کوم چې دای موږ سره د دومره ښه پروګرام کې شرکت وکړو او د دې عمرګتیا باندې مطلب دا دونه پروګرام وشو او تقریبا سره ورسېدو د برما په حواله سره موږ دې بار باندې شکریہ ادا کوو د موقعي مناسبت سره دا یو نظم ما لیکلی د برما په دې مظلومانو یو مرچغه د لمبونه راخته جړېده یو سره وینه د وجود نه سسېده جړېده یو سلګۍ په قتلګاه کې ګرځېده جړېده د اتحاد لوپټور کې سوځېده جړېده یو ساوزي خو په نوي امید لار ته ګوري یو ژوند ختمیږي خو زما ستا کردار ته ګوري انسانیت د زنکدن د لازو شمار ته ګوري د برما ریت بچې د خپل من سالار ته ګوري نو د میوند او د خیبر د غیږ ځوانانو څه شوي ای د وطن د غیرت سترو فاتحانو څه شوي د دنګو غرونو په لمنه کې بازانو څه شوي ای د نړۍ د لرو بر مسلمانانو څه شوي نو ستا د اسلام د کلمې په خور یلغار جوړ دی او زما په کور کې د بدمت د جنگ بازار جوړ دی خبره جوړه ده د بدر معرکه د راشه نن د اسلام او کفر لویه فیصله د راشه د برما خاوره د ایمان په وینو سره د راشه دغه چې سوځي ستا د خویندو لوپټه د راشه نو د انصاف اوږې د ځان سره عمر راوله خالد پکار د خسرې د لښکر راوله د کلمې چغه راپورته که سهار راوله د علیواره بچي جنګ ته د خیبر راوله وطن جنت وي خو الله جنت خو داسې نه وي چې تو دی یو زمرم غیرت خو داسې نه وي نو وایي لعنت په داسې رورولۍ او خوددارۍ ملګرو چې مور یې سوځي او بچي یې دروازې واړوي لعنت په داسې غیرتي او جلالي شاه زلمو چې وړه خور یې په خپل ورید بچو دیرې واړوي نو ته خو به وژاړې په کور کې سر به کښېنې په مور زمونږ که زړه راډک شي وایه مونږ به چا ته جاړو تا نه به تو شي خلک ډېر چې په تا سخته راشي مونږ خو بېوسه یو چې هېڅ نه وي الله ته جاړو نو تاسو یې واورئ زمونږ چغې تر اسمان ختي دي او راشئ راپاڅئ زمونږ جانو ته ماران ختي دي نو ای د اسلام او د وحدت تار په تار ځوانانو یو شئ مرتبه کېږو د نړۍ مسلمانانو یو شئ ای د ډالرو زرخریزو غلامانو یو شئ د امریکې او د یورپ د کور ټکوانو یو شئ زه د دې خپل وطن بې حسه حکمران ته وایم زه د دې خپلې خاورې بې ناموسه ځوان ته وایم زه دې جذبې ته وایم زه دغه ایمان ته وایم زه د بې دردې د نړیواله مسلمان ته وایم دا خو جهاد دی چې ستا دې جهاد ته زړه نه کېږي نو بیا خبر شه تش د ځان سره مانځه نه کېږي دوی د حجاز سرو شګو ته وایه چې خالد پاسوي بابل ته وایه چې ستا جنګ ته ایوبي پکار دی د میسور خاورې نه په سرو چغو ټیپو وغواړه د پښتنو نه ملالۍ او غزنوي پکار دی نو شور د ایمان چې د تقوا منارې ولړزوه د قرطبه د منبرونو د تکبیر چغه شه
ناره د بیت المقدس په فضاګانو کې شا د مدینې په شونډو مست د تنویر چغه شا نو زړه ستړي لارې دي په سا پسې مې سا ماتوي او دا جنګ زما د وس خبره نه د ملا ماتوي ډېر مزیدار ډېر ښکلی ډېر ښکلی وی هغه مسلم چې په اسمان کې د جنت وارث دی هغه مسلم ولې د جبر په لمبو کې سوځي هغه مسلم چې امتی دی د خپل خوږ پیغمبر هغه مسلم د بل د کفر په میرو کې سوځي نو زه مدینه لرم مکه لرم حرم لرمه نو بیا په دې جرم وطن کې در په در ولیم تاریخ چې وګورم واړه فاتحان زما دي نو بیا د بل د جبر مخې ته ټیټ سر ولیم نو په دومره خلکو کې دا یو د ګټه ځوان پاتې دی شمشاد ټوله نړۍ لاره اردګان پاتې دی ډېر مزیدار ډېر